د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی سیب درانی وایي افغانستان مسلې پاکستان ته له هند سره د دریو جګړو څخه زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی سیب درانی وایي چې په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالي زیان له پلوه پاکستان ته د هند سره د دغه هیواد د دریو تیرو جګړو څخه زیات زیانونه اړولي دي. د پاکستان د ډان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د راپور له مخې اسف درانی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 24مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ISI او د جرمني د فریډریک د ادارې لخوا په ګډه د FES ایبریټ سټیفنګ جیولوفیټیکل لرلید له مخې د پاکستان راپورته کېدلو ته تر عنوان لاندې یوې جوړې غونډې ته وویل چې په تیرو 2 لسیزو کې د تروریزم سره په جګړه کې 80,000 پاکستانیانو ژوند له لاسه ورکړی دی او هیواد یې لا هم په دې جګړه کې خپل مړي او ټپیان شمېري. ښاغلي دراني ویل له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې په افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو دا ډول توقعات لنډمهاله وو. هغه وویل چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې بریدونه 65% زیات شوي او په ځانمرګي بریدونو کې 500% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي دراني ویل پر پاکستان باندې د TTP بریدونو زیات شوي په داسې حال کې چې د دغه ډلې لخوا د افغانستان له خاورې کار اخیستل د پاکستان لپاره جدي اندېښنه ده. په دې برخه کې یو بل د اندېښنې اړخ په دغه بریدونو کې د افغانانو ګډون دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وویل چې پاکستان پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته ډېر زیات زیان لیدلی دی. هغه وویل د سپټمبر د 11مې بریدونو وروسته نړیوال نظم پر پاکستان منفي اغېزه کړې. د 8,000 امنیتي سرتېرو په ګډون پکې 80,000 ملکي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د اټکل له مخې د هیواد اقتصادي فرصتونه هم 150 میلیارډو ډالرو زیان اوښتی دی. په واشنګټن کې د افغانستان یو پخواني ډیپلوماټ صفي الله دلاور رسنیو ته وویل د ښاغلي دراني د دغو څرګندونو په خبربون کې ویلي چې پاکستان تل د افغانستان او افغانانو پر سر له نړیوالو پیسې اخیستي. ښاغلي دلاور زیاته کړې پاکستان چې د افغانستان په نوم څومره ګټه کړې هغه یې له هند یا کوم بل هیواد څخه نه ده کړې، خو هغه ضرر چې یې افغانستان ته رسولی هم د پاکستان لخوا کوم بل هیواد په دې کچه نه دی رسولی.